السلام علیکم. زما نوم آصف خان دی او د پښتو ډاټ ټي وي سره موږ تاسو ټولو ته سلامونه وایو. زموږ چې کوم نننی پیله خبر دی هغه دا دی چې د روس کوم یو څو داسې هیکران دي چې کوم د امریکې فیډرل ایجنسیز هیک کړل. د یو اس یو ریپورټ په مطابق باندې د روس نه یو څو هیکران راغلي وو چې کوم آنلاین په تھرو باندې چې کوم دی د هغو انټرنل ایمیل ټرافیک د هغو ټریجري ایجنسی او یو څو داسې مخصوص ادارې چې کوم انټرنیټ پالیسیز او خپل چې کوم دی خپل آفیس پالیسیز دي افیشل هغه چې کوم جوړي د هغو آفیسز چې کوم ایمیلز دي هغه دوی هیک کړي وو. زمونږ چې کوم بل سټوري ده هغه دا ده چې یو څو اسلامیک ایکسټریمست جهادست ګروپ چې کوم دی په موزمبیک کې هغو چې کوم غریبانان او غریب طبقه چې کوم ده هغه دوی پیمبا چې کوم دی هغ علاقې ته وشړل. په ناردرن موزمبیک کې چې کوم دی په یو علاقې کې د الشهاب چې کوم دی د دوی اسلامیک چې کوم ایکسټریمست دي دوی خپل جهاد موومنټ شروع کړی دی چې کوم په وجه باندې چې کوم غریب کسانو په دې علاقې کې هغه پیمبا ته وشړل. زمونږ چې کومه بله سټوري ده په دې باره کې ده چې یورپین یونین چې کوم دی هغو چاینا ته یو گزارش او التماس وکړلو چې هغو چې څونه کسانې ځان ته قیدي کړي دي په خپل ملک کې هغه کسان د رها کړي. دې نه علاوه چاینا په خپل ملک کې چې کوم دی او په خپلو جیلونو کې ډېر صحافیان هم قیدي کړي دي. دې وجه باندې چې کوم دی یورپین یونین دوی ته گزارش وکړلو چې هغه کسان دې رها کړي. بلومبرګ چې کومه نیوز اداره ده د هغو امپلوي هیز فان چې کوم دی د چاینا یو سټیزن دی دا هم تیر میاشت چې کوم دی پولیس افیشلز د خپل کور نه قیدي کړی او جیل ته بولی و. زمونږ چې کومه بله سټوري ده هغه دا ده چې روس چې کوم دی یو خپل بل ټیسټ لانچ کړی دی چې کوم کې یو هیوي سپیس راکټ چې کوم دی یو ډېر موده پس د ډېر محنت او جدوجهد نه پس آخرکار سکسسفل شو. په روس کې چې کوم دی یو هیوي لیفټ میسایل چې کوم دی د هغه نوم انګارا A5 دی. دا یو سپیس راکټ دی چې کوم کې 6 کاله ولګېدل په دې جوړېدو کې او د 6 کاله محنت نه پس دا میسایل آخرکار چې کوم دی په روس کې سکسسفلی لانچ شولو. د روس چې کوم دا یو لانچ پیډ دی د دې راکټ لپاره چې کوم استعمالیږي به په 2021 پورې به جوړ شي د روس د ریپورټس په مطابق باندې. زمونږ چې کوم بل خبر دی هغه دا دی چې په امریکې کې د هفتې په ورځ باندې چې کوم دی د کرونا وایرس چې کوم پهله ویکسین شپمنټو هغه کسانو ته ډسپیچ کړلو. په دې ویکسین کې چې کوم دی د کسانو لپاره د نوي ژوند یو امید راغلی ځکه چې په امریکې کې هر ورځ تقریبا 2400 کسان د کرونا وایرس په وجه باندې مري. فلحال د ټولو کسانو چې کوم دی همدا امید دی چې دې ویکسین سره دا خطو به یو نوی ژوند وګوري. زمونږ چې کوم بل خبر دی هغه دا دی چې د امریکې او د افغانستان په درمیان چې کوم دی چې کوم د امن مذاکراتو په جنوري کې روان کال کې بیا شروع شي. د دوانو ممالکانو په منځ کې یو بریک راغلی و چې کله دوی دوانو یو رول سیټل کړل چې کوم په مطابق باندې د دوانو ملک په درمیانځ کې چې کوم دی جنگ به ډېر زر ختم شي. فلحال د دوانو ممالکانو بریک اخیستی دی او په جنوري کې به د دوانو ممالکانو هغه چې کوم د امن مذاکرات دي هغه شروع شي. زمونږ چې کوم بل خبر دی هغه د روس نه دی چې کوم کې رشیا چې کوم دی هغو خپل آفیسرز آیډنټیفای کړل چې کوم نیول په پویزنینګ کیس کې موجود وو. د رشیا چې کوم فیډرل سیکیورټي سروس FSB دی د هغې یو څو مخصوص کسان وو چې کوم د اپوزیشن چې کوم پارټي ته د هغې یو سړی الیکسی نیولی د هغې په جاسوسي کې ملوث وو. دوی کسانو چې کوم دی الیکس نیولی تقریبا 13 ځلې د ماسکو نه راغلی او تللی وو چې کوم کې دا کسان د دوی وروستو لګیا وو. دا کسان د نیولی وروستو 2017 نه لګیا وو او اوس چې کوم په اګست کې دی د هغه په حق ورسېدو د پویزنینګ په وجه باندې. دا ټول چې کوم جاسوس انویسټیګیشن و دا چې کوم ریپورټس و هغه یو بیلینګ کیټ چې کوم ایجنسی ده اپوزیشن پارټي چې کوم کسان دي هغو فلحال دا خبره ډینای کړله چې هغو ته څه پته وه د دې په باره کې. نیولی چې کوم و د نن سبا چې کوم روس صدر دی ولادیمیر پوټین د هغه ذات ډېر اګینسټ و.
زمونږ چې کومه بله سټوري ده هغه دا ده چې ایران په مطابق باندې ډېر سر په یو سټریټیجیک ډاکیومنټ جوړ شي چې کوم د افغانستان سره هغه دو فاینلایز کوي. د ایرانین چې کوم ډیپیوټي فارن منسټر دی سید عباس اراغچی هغه دا وویل چې ډېر زر په سټریټیجیک ډاکیومنټ جوړیږي د ایران او د افغانستان په درمیانځ کې چې کوم به ډېر زر اناونس شي. دا ډاکیومنټ چې کوم دی دوه ممالکانو په منځ کې چې کوم تعلقات دي هغه هم ښه کړي او چې کوم ټریډ روټس دي او د کم هغه دي پالیسیز هغه هم امپروف شي. د دې سره زمونږ یو بل خبر هم دی چې کوم په مطابق باندې چې کوم دی روس چې کوم دی هغه دا غواړي چې ډېر زر عرب امارات او مصر چې کوم دی یو جوینټ چې کوم دی ټاک کانفرنس به کوي چې کوم په مطابق باندې په لیبیا کې چې کوم مسلې روانې دي د هغه په باره کې به هغه دو یو سلوشن چې کوم دی ډیولپ کړي. زمونږ چې کومه بله سټوري ده هغه دا ده چې کوم کسان اوسیږي ریزیډنټس هغه دا وایي چې ایر سټرایکس په وجه باندې ډېر معصوم چې کوم سیویلینز دي هغه مړه شول. ارغنداب چې کوم ډسټرکټ دی په صدرن پروونس اف کندهار هلته چې کوم دي 11 کسان چې کوم دي د ایر سټرایکس په وجه باندې مړه شول. هلته چې کوم کسان اوسیږي هغه دا وایي چې کوم کسان په حق ورسېدل په هغې کې ډېر زیات ښځې خاتون او د نه علاوه ماشومان هم موجود وو. زمونږ چې کوم بل خبر ده هغه دا دی چې د امریکې طرفه نه چې کوم دی هغو سودان د لیست نه لرې کړو چې کوم په مطابق باندې سودان پهله په ټیرریزم فنډینګ کې ملوث و. د امریکې چې کوم سپوکس پرسن دی مایکل پومپیو هغه ویل چې سودان چې کوم دی سټیټ سپانسر اف ټیرریزم لیست نه لرې کړو. د دې په وجه باندې چې کوم سودان او روس ریلیشن دی هغه هم ډېر زیات امپروف شي په روان وختونو کې. زمونږ چې کومه بله سټوري ده هغه د لندن نه ده چې کوم په مطابق باندې د بود د ورځ نه چې کوم په لندن کې رسټورانټس او بارز دي هغه به ډېر زر بس بند شي لګیا دي. چې څنګه پهله په لندن کې لاکډاون شروع شوی داسې امکانات را روان دي چې په وینسډے په ورځ باندې به هلته رسټورانټس او بارز بند شي ځکه چې د کرونا وایرس چې کوم الرټ دی هغه ډېر زیات ورځ په ورځ زیاتېږي لګیا دي. زمونږ چې کوم آخرنی خبر دی د نن ورځې دپاره هغه دا دی چې ډاکیومنټس د افغانستان کې ریلیز شوي دي چې کوم په مطابق باندې د نیګوشیټر جو سو ډیمانډز دي فار د اجنډا آف د فیوچر. په دې په مطابق باندې ډاکیومنټس هغه دا دي چې یو سیز فایر به کېږي په پوره افغانستان ملک کې. د نه علاوه چې افغانستان کوم نیشنل سوورینټي ده هغه به واپس شي او چې کوم میډیا او ملک چې کوم صحافیان دي هغو ته به هغو چې کوم فریډم دی هغه به واپس ملاو شي. د نه علاوه چې څونه فارن فایټرز دي په افغانستان کې هغو ته هم افغانستان چې کوم ګورنمنټ ته به اپیل وکړي چې واپس لاړ شي. فلحال هم دومره خبرونه دي زموږ سره. تاسو ډیره مهرباني چې تاسو زموږ سره وئ. که تاسو څه کویریز دي تاسو موږ ته ایمیل کولی شئ info@pashto.tv. خپل خیال ساتئ. الله پامان.